السلام علیکم ملګرو. حکومت لګیدلی او کنه د پی ټی آی کوم احتجاج و دره کینسل کول لپاره دی 2 کروڑ او 70 لک روپۍ لګولې دي کنه. تاسو به هم ډیر زیات حیران شئ ځکه چې پاکستاني حکومت چې دنه دومره روپۍ ولګولې دغه باوجود چې دنه پی ټی آی والا ډی چوک ته ورسېدل. په ډی چوک کې اوس هم دی هغه احتجاج جاری دی ملګرو. دغه نه پس چې د ملګرو د روپۍ په سکه لګول دي د 2 کروڑ او 70 لک روپۍ په سکه لګول دي ملګرو. نو بدی کې چې دنه تقریبا 600 کانټینر دی لګول په اسلام آباد کې، راولپنډي کې 600 کانټینر دی لګول. پی ټی آی والا ته چې دوی چې اسلام آباد ته ونرسي په اسلام آباد کې دی احتجاج ونه کی او چې دی خپل مطالبه چې دا پوره نه کی. دغه نه پس چې د ملګرو د یو کانټینر ریټ چې د 40000 روپۍ د یو کانټینر ریټ دی تقریبا روپۍ راځي 2 کروڑ او 70 لک روپۍ راځي. 2 کروڑ 70 لک روپۍ د کانټینر راځي. دغه نه پس چې د دوی تقریبا 6000 پولیس لګول، 6000 پولیس چې دغه په خوراک باندې تقریبا 30 لک روپۍ دغه په خوراک باندې راځي. دوی دومره خرچه وکړه کنه چې چرته په عوام باندې کړو نو څه فائدہ به دي شوه. بالکل چې د عوام د احتجاج د کینسلول د لپاره دی دومره کوي او عوام باندې دومره خرچه نه کوي. دا چې ونه دومره خرچه پیراله پته نه چې نور به څومره خرچه راغلي. که تاسو ولګي نو شیلینګ ته وګورئ، د نور سیزون ته وګورئ، پته نه چې په دې به څومره روپۍ راغلي ځکه چې په پی ټی آی والے څومره شیلینګ کړی دی ملګرو. بل طرف ته چې دی نو علي امین ګنډاپور چې کومه گرفتار شوی دی، علي امین ګنډاپور گرفتار شوی دغه نه پس چې دی نو هغه چې کومه ذمہواری ده نو هغه اعظم سواتی ته حواله شوی دی. د اعظم سواتی ته حواله شوی د ملګرو. دغه نه پس چې دی کوي اعظم سواتی هم گرفتار شي. دغه نه پس چې دی نو یو بل کس بیا کوي او احتجاج به چرته هم تاسو نه ختموي ځکه چې عمران خان د سو پوری اجازه نه کړي. وایي چې تاسو احتجاج ختم کړئ نو احتجاج به ختميږي ځکه چې په ډی چوک کې وسه ټول پښتانه او ټول عوام چې دی نو هغه په ډی چوک کې دی او ډی چوک کې کم ځای کې چې دی احتجاج کاوه په هغه ځای کې لګیا د شپې دی نو وخت رسیدل او الته نو د عمران خان چې کومه سالګرا و نو هغه پکې هم منع وکړه. دغه نه پس چې نو احتجاج وس هم جاری دی ان شاء الله. د سو پوری چې عمران خان نه ویل نو احتجاج به دغه پوری جاری او دومره خرچ پی ټی آی چې کومه جلسه د کینسلول د لپاره دیو چې نو تقریبا 2 کروڑ او 70 لک روپۍ په کانټینر ولګولې. په پولیسو چې نو خوراک دومره کړه پته نه چې نور به څومره لګیدلی دا سلاکاتو